تورخم عمري کمپ کې د ملي پراختیا اماراتي شرکت له لوري د اداري کمپلیکس د جوړېدو کارونه په چټکۍ روان دي. په دغه کمپلیکس کې د خدماتي کمیټو او مرستندویه ادارو لپاره دفترونه جوړیږي. عمري په نوم دغه لنډمهاله میشتېدنې کم مسؤل وایي د راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته د رسېدو عالي کمیسیون مشر د رئیس الوزرا مالي او اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په لارښوونه ملي پراختیا شرکت دغه اداري کمپلیکس جوړوي چې ټولې اسانتیاوې به ولري. دا یو غټ کمپلیکس دی چې داسې اتومات جوړېږي، تاسې خو نن ولیدئ چې هغه په نټو بوټ جوړېږي او ډېر ښه اساسي ډول باندې تقریبا په دې کې 70 اتاقونه دي د دفترو دپاره چې هغه د دې 12 کمیټو دفترونه به ټول هلته ورته انتقال کېږي او علاوه پر هغه باندې د بعضې ضروري مؤسساتو دفترونه به هم هلته لکه IOM او یونیسیار او بعضې نورې. د پروژې مسؤل انجنیر وایي دغه کمپلیکس دفتري خونې له تیارو جوړو شویو تختو څخه چې د کانکریټ څخه به مقاومت زیات وي په لږ وخت کې جوړوي. اولین بار است که در افغانستان شرکت انکشاف ملی همچون یک سیستم تطبیق میکنه قطعات پیشساخت در دفتر مرکزی شرکت انکشاف ملی اینا بسته‌بندی میشه مکمل مطابق استانداردهای بین المللی. این ساختمان‌ها به شکل پیشساخت تقریبا در آسیای میانه تنها 6-7 کشوری که از استفاده میکنه و عمرش هم تقریبا برابر به معیارات سمو آهن کانکریت است. سلګونه ماهر او غیر ماهر کاریګر ورته ګمارل شوي تر څو ژر جوړ شي. ملګري تقریبا زموږ خپل ملګري 15 کسان راغلي او دلته دغه محلې نه تقریبا 1.5 نفر نور هم کار کوي او دغه نور موټر دي او دغه کارګران ډیر دي. تقریبا 200 نفر کېږي چې دلته کار وکړي. والا موږ ډېر خوشحاله یو خپل وطن ته خدمت وکړو او د خپل وطندارانو ته هغه وکړو. اوس مهال دغه کمپ کې د خدماتي کمیټو او نورو ادارو کارونه په بېلابېلو ځایونو کې ترسره کېږي. دغه کمپلیکس په بشپړېدو سره به راستنېدونکو هیوادوالو ته ټول خدمات په همدغه ځای کې سرته رسیږي چې ورسره به راستنېدونکي هیوادوال له مشکلاتو او ستونزو خلاص شي. خان ګل مرخیل، ملي راډیو ټلویزیون، ننګرهار، تورخم عمري کمپ.